تازه خبر: افغان طالبان د پاکستانی طالبانو پر ضد جګړه پیلوي. افغان طالبانو څنګه د پاکستان ملاتړ وکړ؟ تازه افغان طالبانو پاکستانی طالبانو ته څه اخطار او خبرداری ورکړي؟ جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. وروستیو راپورونو کې ویل شوي دي چې افغان طالبان په دې کوښښ کې دي چې د پاکستان او ټي ټي پي ترمنځ روغه جوړه وکړي، خو هغوی ورسره نه ده منلې. دا چې طالبان او پاکستان نه بیلیدونکي نومونه دي، اوس مهال یو له بل سره اړیکې هم ښې دي. خو پوښتنه دا ده چې د تحریک طالبان پاکستان او د پاکستانی حکومت ترمنځ افغان طالبان کوم انتخاب لري؟ دا ښکاره خبره ده چې د افغان طالبانو او پاکستان اړیکې پیچلې او ګټې یې سره شریکې دي. اوس به افغان طالبان پاکستان کې ټي ټي پي وټاکي. په دې هکله تازه خبرونه دا دي چې افغان طالبان لومړی هڅه کوي چې ټي ټي پي د پاکستان سره خبرو ته او پر سوله او خبرو راضي کړي، خو بیا هم هغوی ونه منله نو بیا به یې پر وړاندې جنګ پر ضد ودرېږي. یو شمیر پاکستانی چارواکو ویلي چې د خبرو او سولې پرته چې ټي ټي پي یې باید د پاکستانی حکومت سره وکړي. افغان طالبانو باور ورکړی دی چې دوی به یې پر وړاندې درېږي. پاکستانی ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون په دې هکله په خپل یو راپور کې دا مسله څېړلې ده او راپور یې پرې جوړ کړی دی. د ورځپاڼې کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان له خولې ویلي دي دوی له ټي ټي پي سره د مسلې هواري له هرې لارې غواړي، خو هغه زیاتوي چې په دې درشل کې به ډېرې ترهګرې ډلې خبرو ته تیارې هم شي او څوک چې دا چاره نه کوي نو په وړاندې به یې پوځي عملیات ترسره شي. د ده له خولې ویل شوي دي چې د افغان طالبانو له لوري د ټي ټي پي په هکله کوم دریځ نه دی څرګند شوی چې تحفظ او مسؤلیت ورکول شوی وي او که نه، بلکې دوی ته ډاډ ورکول شوی چې افغان خاوره به د دوی پر ضد نه استعمالیږي. منصور خان څرګنده کړې چې د ټي ټي پي او نورو ترهګرو ډلو په وړاندې د افغان طالبانو ځواب مثبت دی او پر وړاندې به یې درېږي. منصور احمد پر داسې مهال دا څرګندونې کوي چې افغان طالبانو هڅه پیل کړې ده چې تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان دولت خبرو ته کېنوي چې تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. کوم ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.